غټ اختر په سر راغی او د ګاونډي هیواد افغانستان نه تر دې دمه د وړوکي مال یعنې څاروو هیڅ قسمه اجازت نه دی میلاو شوی. ولس وایي که چېرې د ګاونډي هیواد څخه د قربانۍ څاروي راپرې نه ښودل شو نو په ضلع خیبر په شمول به ولس د سخت د سنت ابراهیمي کې د برخه اخیستو نه هم پاتې شي. غټ اختر په سر راغی ولې د ګاونډي هیواد افغانستان څخه د ګډانو اجازه په پوله تر دې دمه نه ده ورکړې شوې چې له امله یې دلته د وړوکي مال قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. درن ساعت په ګاونډي هیواد کې د کیلو په حساب 400 روپۍ فرق راځي. کوم ګډ چې په افغانستان کې په 14,000 افغانۍ میلاو شي نو په پاکستان کې سره د کسټم ډیوټي دغه ګډ د 10,000 نه واخله تر 12,000 په بیه ښه غورځېږي. په دې هکله ځایي مشرانو د بارډر چارواکو او په حکومتي کچ د صوبایي وزیر تاج محمد افریدي خبرې هم روانې دي. په دې هکله حاجي دادین شینواري خیبر نیوز ته وایي کیسټم موږ نه جایز طریقه باندې اخلي، جایز طریقه چې کیسټم اخلي دا شی به موږ ته ډېر ارزان لګي. بر افغانستان کې مال بې انتهایي ډېر دی، اوس پاکستان له راځي نو غوښه هم ارزانې او خلکو ته ټول سهولت یې هر څه ارزانې او کسبګرو دا کار د کسبګرو دا داسې خلکو کار نه ایستب کې ملوث لاب کې بل ملوث شي. کسبګری سړی به ځي، کسبګری سړی به یخلي وخت ځینې چې کوچان راولي دا مال موږ ته ښه لوږي. علاقایي مشران حاجي زړاور خان افریدی او باسن شیلمانی د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید اجازه ورکړي شي چې ولس سنت ابراهیمي په صحیح ډول ادا کړي. دا خو په لوړګي او په خیبر او په پېښور جامع پرې نری وخې خورا کړ دلته نه څو غواګانې علالۍ نه میخې علالۍ او په کار ده چې حکومت زموږ سره تعاون وکړي. د دوه درې کاله موږ د جرګې او خواستونه ورته وکړ خو دا شی نه کېده. ولې په کار دی پسونه ډېر ګران شوي 500,000 او 70,000 روپۍ. موږ خو غریبان خلک یو، په کار دی چې موږ سره افغانستان یار کولو کړي او موږ د پسونه اپیردي دي که شینواري که شیلماني دي که ملاګوري دي دا کوشش کوي چې موږ وړوکی مال حلال کړو او وړوکی مال دلته ډېر زیات ګران دی او میخ دا موږ نه حلالو ورکوټ یې مال حلالو. مهرباني دا وکړي افغانستان لار بند ده چې دا لار کولاو شو دا ګډان موږ ته راپرېږدي. لنډي کوتل د ولس دغه خبرې تاسو واورېدې چې دلته قرباني په واړه مال باندې زیاتره کېږي او د افغانستان نه په وړو څاروو باندې پابندي باید چې دغه پابندي پورته کړي او دلته دغه ګډان راپرېږدي چې سنت ابراهیمي په صحیح طریقې سره خلک ادا کړي. د کیمرامین نورالامین افریدي سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل. په موجوده